سلطان برکت وایي د افغان سولې په اړه ښه ذرایع پر لاره دی او نادري وایي د بندو دروازو تر شا داسې څه پېښ شول چې افغانانو ته به ښه خبر وي. ستړي مشئ پام وکړئ مهم خبرونو ته. په قطر کې د شخړو د حل او بشري مطالعاتو د مرکز مشر سلطان برکت وایي چې د افغان سولې په اړه هیله‌مندۍ ډېرې شوې دي. نوموړي په خپلو خبرو کې ویلي چې ښایي د افغان جګړې وروستۍ مرحلې وي او افغانان ډېر ژر د سولې شاهدان وي. هغه ویلي چې له قطر د افغان سولې په اړه ښه ذرایع پر لاره ده. بلخوا په قطر کې روانو مذاکراتو ته نږدې سرچینې وایي چې مذاکرات په ښه فضا کې پر مخ روان دي او تمه شته چې ډېر ژر د دواړو اړخونو د ستونزې پر حل هوکړې ته سره ورسیږي او یا هم په مذاکراتو کې د پام وړ پرمختګونه رامنځته شي. تر اوسه د دغه مذاکراتو د پرمختګونو په اړه له دواړو لورو په رسمي توګه څه نه دي ویلي. او افغان دولتي سرچینو دوحه کې له طالبانو سره د سولې د تازه خبرو تر پیل وروسته خوشبیني څرګنده کړې ده. د طالبانو او د افغان د ملي پخلاینې د شورا د مشر عبدالله په مشرۍ د یو شمېر افغان سیاستوالو ترمنځ دا خبره داسې مال کېږي چې په افغانستان کې جګړو زور اخیسته او د بهرنۍ ځواکونو وتلو سره د دې هېواد د راتلونکي په اړه اندېښنې په ډېرېدو دي. طالبانو دا خبره رد کړې چې ګنې د تېرو څو میاشتو بریاوو وروسته دوی د روانې شخړې پوځي حل لاره غواړي. د طالبانو د دوحې دفتر یو غړی سهیل شاهین وایي د افغان جګړې تېر درسونه دا دي چې یوازې سیاسي جوړجاړی د افغانستان روانه شخړه هوارولی شي. له دوحې په ریپورټونو او دواړو لورو د مراکچیانو په خبرو کې ښکاري چې په وروستیو کې له ځمکې لاندې کوونکو بریدونو سره پر پوځي نه بلکې پر سیاسي حل لارې باور د طالبانو او افغان دولت د پلاوو ترمنځ بریزه مشترکه وجه ده. لکه څرنګه چې په دوحه کې د BBC خبریال لیز دیوسیت وایي له کابله ورغلی د افغانستان اسلامي جمهوریت پلاوی د وخت اهمیت ته په کتو داسې ښکاري چې غواړي 3 میاشتو کې دننه خبره اترې خلاصې کړي. په تېرو اونیو کې طالبانو افغانستان کې لسګونه ولسوالۍ نیولې او ګڼو خلکو سره د اندېښنه پیاوړې کړې چې دوی به په پوځي بریا ته سترګې پټې کړې وي. خو په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر غړي ویان سهیل شاهین دا خبره رد کړه. دی وایي چې طالبان په دې باور دي چې تلپاتې حل لارې یوازې له سیاسي جوړجاړي ترلاسه کیدای شي. د افغانستان 4 لسیزې جګړه هم دا ثابته کړې. طالبانو د پرمختګ سره خپل سیاسي لیدلوری هم روښانه کړی چې ټاکنې به پکې نه وي او دا چې نوی اسلامي اساسي قانون مشرتابه غواړي. د افغانستان اسلامي جمهوریت مرکچی پلاوی بیا پر 13 کلونو لاسته راوړنو ټینګار کوي. نو د دواړو خواو ترمنځ واټن ډېر دی. دواړه خواوې پوهیږي چې د سولې خبره اترې ناکامه شي دا جګړه به لا پسې خرابه شي. لیدونکو له ملته مننه ښې چاره.